درنو لیدونکو د یو بل کس سره ولاړ یو چې دی هم تازه له پاکستان څخه راستون شوی دی. له ده څخه به واورو چې څو کاله یې په پاکستان کې تیر کړی او په کومه بارډر باندې افغانستان ته راواوښتو او دلته په پاکستان کې د دوی سره د پاکستاني چارواکو چلن او ظلم همدارنګه او دلته ورته مسؤلینو کم امکانات او اسانتیاوې برابرې کړي دي. د خپل وطن په راتګ سره دلته چې خپل وطن ته راستون شوی څه احساس کوي چې دا څو کاله یې په جلا وطنۍ کې تیر کړي دي. لومړی به دا خپل ځان را وپېژني. نوم مې عبدالغفار ده او د پلار نوم مې اختر محمد ده. سمنګان ولایت یم او 40 کاله مې پاکستان کې تیر کړي دي او پلارونه هم تللي وو، پیدایش هم هلته سوی وو. خو اوس دومره سختي وله چې هر چا نه مال که مځکه یې اخیستې وه که کار شی وو دوکانونه وو هغه ټولې پرېښودله زفتولې او خلک یې ښکل. دروازه به ورو ټکېدله، چاپې اچولې، نارینه کسان به یې وغوښته کارټونه هم ګورو، کارټونه به واخیسته هغه به یې قایچي کړه، لاسونه به یې شاته وتړل او وا به یې چول. ښځې او ماشومان به شاته کور کې پاتې وو، چغېدل به. او هغه نه بعد بیا دغه حالات هم په ډېرو خلکو ولیده چې هر څه پاتې سو. بیا موږ دا سوچ وکړو موږ ورونو د خپلوانو چې مخکې نه ووځو چې عزت ډېر قیمتي ده، سبا عزت ته لاس روانه چې د موږ ډېر افغانیان د موږ خویندې میندې ډېرې وکړېدلې. موږ ولیدل هلته پاکستان کې مې وخت تېرو لیدلم. نو خدای دې داسې هېچا سره نه کوي. دا موږ مسلمان بوله پاکستان ملک، خو هغه د نوم مسلمان ده. خو کارونه یې چې کوم وکړل په فلسطین باندې اسرائیل هم دومره به نه یې کړي. خو موږ وخت تېر که 2 روپۍ امنیت یې نه سو هلته. 2 ورځې کېږي راغلی یم دلته. تاجک ده که ازبک ده که ترکمن ده که هزاره ده که پښتون ده غېږې ته یې نیولی یاست. دغه کوټ چې ده دا وګوره ما ته د دغه خلکو راواغوست چې یخ دې کېږي دا واغونده. نو دومره مینه چې موږ په اسلامي امارت کې ولیدله او په دې په عوام کې ولیدله موږ ډېر سخت خوشحاله سو. موږ نه نور دولتونه هیر سو، خو موږ پیدایش هلته سوی موږ ویلې وخت هم تېر کړی موږ ته ښه ښکاره کېده. خو چې هلته راغلو قدم کېښوده خدای هم د دې یو دانه نصیب کړله نو موږ ډېر سخت خوشحاله سو. نو اوس دومره ده چې موږ مځکې بې مځکې اسو، مځکه نه لرو. دومره جای اسلامي امارت موږ ته راکړي او چې موږ هغلته کور حال پرې جوړ کړو او 5-6 میاشتو کې یا له کاله پورې موږ سترګې خلاصې چې یو کار مار جوړ کړو، یو حال جوړ کړو. له هغه وخته پورې خو موږ دغه چوک هم ورکېږو. زه 2 وارې ورک سوم اتې بیا یې پیدا کړلم لکه نامعلومه کلی ده، حل ده، غټ ښار ده. نو اوس دا وایم چې موږ مځکه نشته ده، موږ ته مځکې راکړي د خیر موږ پوښتنې وکړي د هر څه د هر مسایل د هرې مسلې. اسلامي امارت ته یې موږ سلام ده او د موږ مور و پلار د موږ احترام ده. نو دغه د موږ پوښتنه وکړي د موږ د خوارۍ د موږ د غریبۍ. او بالکل زه چې باډر نه راواوښتلم نو له هغه ځای نه چې د موږ عزت کېږي د دوی ان له دغه ځای پورې د موږ پوښتنې کېږي. په هر جومات کې مې منځونه کول، الله دې قبول کړي. هغلته مولیانې چې دي دغه تقریر کې به دا خبرې کولې ټول عوام ته چې دا مرونه دي او تلي وو په هجرت بېرته راغله غېږې ته به یې نیسئ. دا ډېر سخت مجبوره دي او بالکل داسې مجبوره هستو. خدای سته ده چې ماشومان هم نه یو بنین نه لري. موږ هر څه پرېښي دي راغلي یاستو. د پاکستان په کوم علاقه کې تاسو اوسېږئ؟ د پاکستان په پنجاب کې او پنجاب کې د غجي نوم د چکوال. نو خپل وطن نه در یادېدو؟ خپل وطن ډېر را یادېده خو ما ویلې دا به څنګه وي او زه به وینم دا امید هم و. خو پلار هم هغلته موږ دفن که مړ سو هغلته. نو نور مسیران ورونه مې هم شته 3 مانه مسیران دي، 2 کسیران دي. نو دې خواته راغلو چې دغه سختي حالاتو راغلو. نور زندګي م د الله دلته تېره کړي په قراره باندې په عزت و پرده باندې انشاءالله. انشاءالله تعالی. د وطن حالات څنګه؟ د وطن حالات موږ ته ډېر ښایسته او ښه ښکاري الحمدلله. چې انسان خپله ښه و هغه ټوله دنیا ښه ده.